بینځي. پوهان صاحب، ډاکټر صاحب هم د خصوصي برخې یادونه وکړه. دغسې هیوادو سره که چېرته تړونونه کیږي او هغوی راځي پر افغانستان کې پانګونه کوي په بېلابېلو برخو کې د قانونو برخې د صنعت برخې بېلابېلې برخې خصوصي سکتور برخه پکې څومره مهمه ده او څومره اړتیا ده چې باید د افغانستان خصوصي سکتور په دغسې برخو کې شامل شي؟ فضلي صاحب که چېرته وګورو په ټوله نړۍ کې هر هیواد چې ده د خصوصي سکتور ونډه د هغوی په هغه ناخالص کورني تولیداتو کې زیات ده. مخکې ډاکټر صاحب هم د نظامو ته یادونه وکړه. هغه دولتي اقتصاد چې ده هغه له بینه تللی ده. همداسې فری مارکیټ ته یادونه وکړه چې ټول بخش د خصوصي سکتور له اړخ نه مخته ځي. بل هغه میکس یا مختلط اقتصاد ده چې هم پکې دولت فعالیت کوي او هم خصوصي سکتور. که چېرته اوسنۍ نړۍ ته موږ وګورو اکثره هیوادونه هغه کوم تولیدات چې ترسره کیږي ډیری برخه خصوصي سکتور ته ورکړي. هغه هیوادونه چې اوس دولتي اقتصاد لري هغوی هغه خصوصي پروسه پیل کړې ده، خپلې دولتي شتمنۍ پلوري په خصوصي سکتور باندې، ځکه دلته یو قوي ظرفیت شتون لري په خصوصي سکتور کې او دوی تجربې لري. همدا خصوصي سکتورونه بهرنیو سره انډوال په شکل باندې بیلانس تجارت مخته وړي، دوی پارټنرشیپونه لري له نورو کمپنیو سره. نو که چېرته د دې اهمیت ته وګورو، د دې هغه مؤثریت ته وګورو، د اکثره هیوادو هغه تولیداتي بخشونه د خصوصي سکتور نه مخته ځي، ځکه دوی سره تجربې زیاتې دي، پانګه زیاته ده او ماشینري ټکنالوژي ورسره زیاته ده چې دولت نسي کولی دا ټولې برخې مخته یوسي. ډاکټر صاحب، د خپرونې وخت